जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्स شینواری مدا مهال د ادبي رنگونو یو نوی خسته پروګرام ناڅاپي سره ګران او قدرمن خوږژبې شاعر ایران مداخل صاحب سره ناست یم او ډېر ګرانه په لاس راغلی دی. ټیم هم ډېر کمبود لري ځکه چې موږ دلته د پښتو کلتوري پروګرام ته راغلي یو. حبیب یونیورسټۍ کراچۍ کې یو، خو ما وې زه څه ناڅه چې د نه زموږ ریکارډ کړو یو غزل نیمتې واورو. ټول ناول خو تاسو ته جي هرکلی وایي په پروګرام کې خپل تعارف هم را سره وکړئ، یو کلام را سره شریک کړئ. ډېره زیاته مننه شمس صاحب، ستاسو د لیدونکو یو دنیا مننه کوم. آباد راته اوسئ، بس نامه مې حیران متعقب ده او تاسو مې نور پېژنئ. وخت چې دی چونکې مختصر دی نو ما خو غوښتل چې د شمس صاحب سره به داسې یو تفصیلي مرکه کوم او په هغې کې به ښه بلا ډېرې خبرې کوو ځکه چې دا ډېر بلا خوږ سړی دی. نو بس وخت چې دی هغه بس داسې یو مصروفیات لري چې او وخت پکې وباسل ډېر ممکنه نه ده. نو یو غزل به در سره شعر کوم چې ستا نامه مې را بند کړې په سینه کې، څومره لویه سرمایه لرم په زړه کې. ستا نامه مې را بند کړې په سینه کې، څومره لویه سرمایه لرم په زړه کې. او د هوا د وجود لمس محسوسومه که ولاړه یې په خپله دروازه کې. د هوا د وجود لمس محسوسومه که ولاړه یې په خپله دروازه کې. او هجرزاتو وهلی یم قسم دی ما راونغاړه په خپله لپټه کې. مننه جي. او بل شعر دی چې رانه ورک نشي ګلابه یریدمه. دا چې زمونږ کوم ځوانان اوري هغوی دپاره وي چې رانه ورک نشي ګلابه یریدمه د جدید دور جدید زمانه کې. رانه ورک نشي ګلابه یریدمه د جدید دور جدید تماشه کې. او جنۍ ژوند څه دی خو ته یې او بل زه یم. جنۍ ژوند څه دی خو ته یې او بل زه یم. ما لوستلی دی د مینې په کیسه کې. او د دې خلکو معتبرې څېرې ګورم، د دې خلکو معتبرې څېرې ګورم، ځان مې قید کړو د دې وخت په آینه کې. مننه جي. او زه د شپې له درده چغې کړم لاليه. شمس صاحب تاسو دې ډالۍ وي چې زه د شپې له درده چغې کړم لاليه، چېرته ورکې په دې لویه ښاریه کې. مننه. زه د شپې له درده چغې کړم لاليه، چېرته ورکې په دې لویه ښاریه کې. او د دې خلکو خم خیال نه وم یاره، د دې خلکو خم خیال نه وم یاره، زه پیدا وم چېرته بله زمانه کې. مننه جي مننه. او مقطع ده چې په دیوال یادګار عکسونو حیرانه اوبو یوړو په تېر شوي بارانه کې. مننه جي. ډېره مننه، تشکر ملګرو. انشاءالله ایران مداخل صاحب یو ځل بیا چې دا خو ناڅاپي وه او بیا به انشاءالله سره وخت اخلو باقاعده او ډېر په اوږدو الفاظو ښه طریقې سره به انشاءالله د دوی بله مرکه راکړو. ډېره مننه. الله مو راته خوشحاله راکړي. تاسو هم ډېره مننه.